وقتی که هرگاه یک مراجعین مراجعه بکنه در اینجا ما 3 شعبه من دمی دفتر است. این به نام شعبه هفتم یاد می شود. هرگاه وقتی که یک متقاضی به اداره پاسپورت مراجعه بکنه اول در شعبه 7 می آید. در اینجا مطابق جدولی که از مرکز به ما می آید چک می شود. وقتی که چک شد تذکره و فرمشان با هم برابر بود و شخص متقاضی از ولایت بلخ بود یا یک تاپه میکنن تاپه ولایت بلخ باز به شعبه اول که نزد ما است اونجا با ما مراجعه میکنه متقاضی باز آنجا ما امضا میکنیم تاپه میکنیم و میرون در افغانستان بانک میرون. در افغانستان بانک پول خود را وقتی که تحویل کردن بعد از تحویلی پول یا آنها میرون متقاضیان میرون به اداره مستوفیت. در اداره مستوفیت وقتی که تایید شد باز مراجعه میکنن به اداره پاسپورت در شعبه بیف میروند. بعد از بیف بایومتریک میشوند و بعد از بایومتریک اینجا ما شعبه 5 داریم. در اینجا در شعبه 5 ما میان اینجا یا کنترل میکنن. شعبه 5 شعبه کنترل است. در اینجا کنترل میشود تذکره و همچنان فرمی که ثبت است و ورقی بانک یا با هم سرچ کرده می شود چک می شود وقتی که همه با هم برابر بود یا تایید میکنن امضا میکنن. بعد از تایید و امضا رفته از هر ورق دو کاپی میگیرن. باز اینجا ما شعبه 6 است. اینجا در شعبه 6 مراجعه میکنن. اینجا کارمندای شعبه 6 ما است. در اینجا وقتی که مراجعه کردن اینجا یا چی میکنن اینجا یا ثبت میکنن و جمع‌آوری اسناد ما است. بعد از این جمع‌آوری اسناد در اینجا در کامپیوتر هم ثبت میکنن. وقتی که اسناد جمع‌آوری شد با همه اجراعات یومیه خود را کارتن بند کرده به مسئول پستخانه میتیم. با از طریق پستخانه مرکز میره به ریاست عمومی پاسپورت. در آنجا در ظرف 15 روز پاسپورت شخص متقاضی به ولایت بلخ می آید. بعد آنها رفته از پستخانه ولایت بلخ پاسپورت خود را مراجعین و متقاضیان پاسپورت اخذ میکنند. هرگاه شخص متقاضی که از افغانستان بانک و اداره مستوفیت که پیسه خود را تحویل داده و تایید کرده که بیاید اولین دوباره که مراجعه میکنه به اداره پاسپورت اینجا شعبه بیف است. 2 دستگاه بیف در اینجا در شعبه طبقه ذکور است که هرگاه مراجعین مراجعه بکنن اینجا بعد از تحویلی بانک اینجا بیف میگردن. وقتی که اینجا بیف شدن بعد از بیف بعد اینجا دستگاه های شعبه چی مان است بایومتریک مان است. در اینجا ما در شعبه بایومتریک مان 3 دستگاه بایومتریک داریم که بعد از اینی که بیف شوه باز مراجعین ما اینجا بایومتریک میشوند. بعد از اینی که بایومتریک شدن قبلا هم برایتان بیان کردیم که آنها در شعبه 5 مراجعه میکنند و از اینکه ما روند کاریمان بسیار سریع است. هرگاه متقاضی وقتی که مراجعه بکنه در ظرف 5 دقیقه ثبت نام میکنه نوبت برایش میرسه. از اینکه ساعتها تیر شوه یا به فردا اصلا به فردا کاری امروز به فردا نمیماند بلکه کاری همان دقیقه به ساعت نمیماند که مراجعه بکنه. اینجا روند کاری ما بسیار سریع است. شما میبینین که در شعبه بیفمان یا در شعبه بایومتریک ما مراجعین نداریم. علت نداشتن مراجعینی است که کاری ما بسیار سریع است. ما مراجعین و متقاضیان را منتظر نمیسازیم. شما که وقتی اراده کردین که پاسپورت بگیرین به اداره پاسپورت آمدین با کدام چالش و مشکل روبرو خو نشیدین؟ نه فضل خدا بسیار تو به آرامی بسیار تو کارم بسیار عاجل پیش رفت. وقتی که شما در شعبه 7 آمدین در اونجا منتظر نماندین؟ نه در شعبه اول در اونجا منتظر نماند؟ لحظه منتظر نماندیم. و وقتی که شما آنلاین ثبت نام میکردین در وقت ثبت نامتان هم با کدام مشکل روبرو خو نشیدین؟ ان شاء الله همان دقیقه برایتان نوبت رسید. ان شاء الله که ما کوشش میکنیم که مشکل همه هموطنان را بسیار به اسرع وقت حل بکنیم. تشکر از شما. تشکر از دا زمونږ اداري شعبه او تعارفه شعبه دی. السلام علیکم. خیر استی جوړ سید دی خدا. تاسو دلته په دې تعارفه شعبه چې کار کوي
ستاسو د کار او سیستم څنګه د مراجعینو سره او د تعارفي موضوع وضاحت وکړي. شیخ صاحب محترم داسې د مدته په دلته چې آفلاین فورمونه یې هغو ته طرفه ورکوو یو مسله، او دوم مسله دا ده چې مثال د خبرې آنلاین فورمو کې چې کم مشکل وي، مثال د خبرې چا په نامه کې مشکل یا په مبلغ د پیسو کې مشکل وي، هغه موږ ورته اصلاح کوو. یا 15 کلن چاپ شوي 10 کلن غواړي هغه ورته دلې ته موږ طرفه ورکوو، یا 10 کلنه چاپ شوي بیا 15 کلن دا موږ ورته 15 کلنه طرفه ورکوو. ان شاء الله د تعارفه په اجرا کولو وخت کې مراجعین خو څه مشکل سره نه مخ کیږي ان شاء الله، بس فقط په نیمه دقیقه کې موږ طرفه ورکوو. جزاک الله خیر اوسې. دا زمونږ د اتباع خارجي شعبه ده چې دې ته شعبې دوم هم ویل کېږي، د اتباع دویم شعبه ده. السلام علیکم مولوی صاحب ښه یاستئ؟ جوړې صحت دې ښه ده؟ مولوی صاحب تاسو ښه یاستئ؟ جوړې صحت دې ښه ده؟ دا شعبه د اتباع خارجي شعبه دی. دلته زمونږ دوه مسؤلین او مجاهدین کار کوي. الحمدلله دوی د دې عصري په علومو کې ښه مهارت لري او په دې موضوعاتو کې دواړه ښه الحمدلله کامل پوه دي. او چې مولوی صاحب تاسو د دې اتباع خارجي د ویزې د توزیع کولو پروسه لږ وضاحت وکړئ چې تاسو په کوم سیستم سره کوم قسم اتباع خارجي ته تاسو ویزه ورکوئ او کوم قسم ویزه ورکوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیخ صاحب محترم، موږ دلته کوم خارجیان چې افغانستان ته راځي هغه په څو کټګوریو کې دي. یو دا چې یو خارجي چې زوجه د افغاني یا زوج افغاني یا ښځه افغاني یا میړه افغاني د ښځې خارجي، او هغه ته موږ ویزه ورکوو چې هغه د ریاست خارجیې ته مراجعه کوي، هغوی بیا مکتوب ورکوي موږ ته، بیا موږ دلته هغوی ته ویزه ورکوو. خارجي پاسپورټ ولري، په هغه پاسپورټ په اساس باندې موږ دې ته ویزه ورکوو. او یو هغه کسان چې دلته راځي سرمایه ګزاري کوي په افغانستان کې، د شرکتونه جوړوي یا شرکتونه لري یا د کاروبار کوي، تجارت کوي، یا د شرکتو سره کارمندان دي، کارګر دي، د کار لپاره راځي، نو هغوی بیا داسې پروسه لري چې جی و کار امور اجتماعي کې بیا دوی یو کارت جوړوي، ځان ته جواز د کار هلته اخلي، او په اول سر کې دوی په دعوت باندې راغوښتل کېږي د ریاست خارجیه له خاصه، او بیا دلته راځي ریاست خارجیه موږ ته معرفي کوي، موږ هغو ته ویزه ورکوو، طویل المدت ویزه. یو کوته مدت ویزې دي چې هغه صرف د سیاحت ویزې دي. کوم سیاحان چې د خارج نه راځي د افغانستان خاورې ته او دلته زموږ ستاسې تاریخي آثار، تاریخي ځایونه افغانستان سیاحت کوي، ګوري، ویني، نو هغو لپاره بیا موږ ویزه ورکوو، هغه بیا د افغانتور مدیریت کې موږ ته معرفي کوي، موږ هغو ته ویزه ورکوو. او تاسو چې کله اتباع خارجي ته چې ویزه ورکوي طویل المدت، ستاسو د طویل المدت څومره وخت دی؟ څو میاشت تقریبا مدت لري دوام؟ طویل المدت په خواست مراجعینو کې د چې هغوی څونه غواړي له یوې میاشتې نه تر یو کال پورې موږ ویزه ورکوو. د یوې میاشتې تر یو کال پورې موږ هغو ته ویزه ورکوو، او پاتې شوله کوته مدت چې ده هغه صرف یو میاشت. دا چې دی دا زما شعبه ده او معاون صاحب سره دلته مونږ یو ځای دواړه مونږ یو ځای اجراعات کوو. یعنی کله چې مراجعین متقاضیان چې راشي دلته هغوی تقریبا 2 دقیقې یو دقیقه دلته دوی منتظر کیږي نه. الحمدلله زمونږ د اجراعات روند ډیر سریع دی. الحمدلله خیلی سهولت شده در پاسپورت. یک تشکری خاص میکنیم از مردمایی که وظیفه اجرا میکنه از سطح رهبری پاسپورت. دیگه خداوند خیر نصیبشون بکنه. ما خوشحال هستیم، زنده باشید. یا به خاطر درخواست پاسپورت در مدیریت پاسپورت آمدیم. انشالله کار ما در یک روز ثبت نام پاسپورت و طی مراحل و احکام فرم ما خلاص شد که روانه بانک هستیم. دیگه نظر به گفته خود ازیا و کارهایی که فعلا ما در جریان است میبینیم انشالله بایومتریک پاسپورت ما رو همین روز خلاص میشه بخیر. دیگه تا انشالله 15 روز در روز آینده پاسپورت ما رو به دست ما میرسه. دیگه یک تشکری خاص میکنم از مدیر صاحب پاسپورت، معاون صاحب و تمام کارمندایی که کار میکنن. دیگه شکر فضل خدا نسبت در ماهای قبل و سالهای قبل خیلی پاسپورت روندشان بهتر شده و خوب شده. مردم با آسانی و سادگی میتونه پاسپورت به دست خود بگیره. آمدیم به مدیریت پاسپورت گرفتن. فعلا پروسه خوب شفاف جریان داره. دیگه با پاسپورت هیچ مشکلی نیست. خوب روندش پیش میره. در سال 1403 به تعداد 1 لک جلد پاسپورت ما اجرا کردیم از طریق آنلاین و آفلاین. و همچنان از جمله دستاوردهای بزرگ اداره پاسپورت این است که دهها کمیشن کاران را دستگیر کرده و با ارگانهای عدلی و قضایی به خاطر مبارزه با فساد و تأمین امنیت ما تحویل دادیم. و همچنان از جمله دستاوردهای
بزرگ ما در اداره پاسپورت این است که ظرفیت اجراعات 1000 پاسپورت را روزانه ما داریم و اجرا کردیم. در اداره پاسپورت و حال هم است کوشش میکنیم در آینده ها هم باشد که رسیدگی عاجل به اسناد مریضان عاجل و همچنان محصلین که به خارج از کشور سفر میکند اسنادهای اینا به طریقه اسرع وقت اجرا شود و همچنان پاسپورت های تجارتی و ورزشکاران کارهای ای را کوشش میکنیم به اسرع وقت کارشان انجام شود و به اداره عمومی مرکز پاسپورت مراجعه بکنند، بسیار کم وقت پاسپورت خود را بگیرند و مشکل خود را حل بکنند. پیام ما به مردم مزار شریف، مردم ولایت بلخ این است که صدای ما را که در هر جای هستند میشنوند، درباره اجراعات پاسپورت هیچ نوع تشویش نداشته باشند و با هیچ کس به خاطر دادن کمیشن و یا پول گزاف به خاطر گرفتن پاسپورت گفتگو نکنند. مستقیما به اداره پاسپورت مراجعه بکنند. از طریق اداره پاسپورت مشکلاتشان حل می شود. حاجت به این نیست که به کمیشنکاران و رشوتخوران و کسایی که در فساد دست دارند با او مراجعه بکنند. اداره پاسپورت ان شاء الله در خدمت ملت است و بوده و ان شاء الله می باشد.